السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي یوټیوب چینل. دوستان نن خبره کوو د ټیبلټ الف 05 MG باره کښې چې دا د چیش لپاره استعمالیږي او څنګه استعمالیږي او کومې فایدې لري او کوم نقصانات لري. دوستانو که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو زما سره ټیبلټ الف 05 MG موجود ده. دوستانو دا په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو انډیکیشن یا استعمال د ټیبلټ الف 05 MG دوستانو دا د بېخوبۍ لپاره استعمالیږي. ډېر داسې دوستان وي چې د شپې پرېږدي خو خوب نه ورځي، نو په دغه وخت کښې ټیبلټ الف استعمالولی شي. او بل دوستانو دا د ذهني امراض لپاره استعمالیږي. ډېر داسې دوستان وي چې ذهني پریشاني کوي، یعنې ډېر سوچونه او فکرونه وهي، نو په دغه وخت کې هم ټیبلټ الف استعمالولی شي. دوستانو ډوز یا مقدار د ټیبلټ الف دا به نیمه ګولۍ د شپې استعمال کړئ، تر 2 هفتې پورې زیات نه. او دغه رقم دوستانو ساید افیکټس یا نقصانات د ټیبلټ الف چیش دي. دوستانو دا ګولۍ به مسلسل نه استعمالوي، ځکه چې بیا یې انسان عادي ګرځي، بیا به یې بغیر ګولۍ نه ستا خوب وي او نه به یې طبیعت سمیږي. د ډاکټر په مشوره باندې د زیات وخت لپاره استعمالولی شي. دوستانو خدای پاک دې وکړي چې دا لنډه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. د ټولو دوستانو څخه درخواست دی سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.